KBK نیوز چې کوم دی 400 د ټولو ته زما ډېر سلامونه او دعا یو خاصه ته کوم چې مرګ حق دی کل نفس ذائقة الموت چې زه مړ شم انسان نه الله د ضرورت برازي نو بیا زما جنازې له بیا خامخا راځي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشي یار کله ده ته ما سلوجان الله دې بال لره الله دې خوشاله سره مهرباني سید رحمان شنو خبرې کوم بجي تاسو مخامخ ما بلکې تاسو وګونو ته چکم आवाज دې سماعت هغه در ولې مروسه نه جی نه دا مرکه راټوله دا مرکه راټوله ولته چې ختميږي کنه چې ختميږي ور سره خص سيزونم دی هغه خلکو ټولو خوړل نه الله غرق شو ښه درو وي غپ لګي هغه وخت وړکواله کې دي څه وګي زما کوم خاصه زه انجینیر ام پایلټ به مسب ام ډاکټر به دا درو وي بدایو نه بوند شنا صاحب سلام بندے قبول ہو اوے پلار بندے شادیوں کا بل بیڑی بندے چپ دے پلار شادیوں کو رنگ باندھنے جڑ کو کبان دیتے وسیو کہ شادیوں کے نو آ کریکٹر ہو بیا ډیر اپ دویو کریکٹر ہو چې خلوچ شو تاپیخه کې نو زونه به تاپیخه کې اوړ کیا او یو جانانو الکه کو سړی بچی چې په وخت وا ما ډیر پروګرامونه نو زه پدې کې خپانه خوشاله زکه ما چې مانا د رب خوشاله دی او مانه د رب مخلوق خوشاله زه پدې خوشاله جی سجاد خلیل دی الله پاک وبخي او سپورې ژوند دی. وعلیکم السلام ماشاءالله دی وبخي ما جوړ وفات شوی نه دومره قسمت او چاته الله دې ژوند لري کنه الله تعالی دې ولې تواره بور ډیر ور خوندم دی دا خم دی او د بل په شونډو باندې مسکا خورول دا دار چا د وسکار نه دی او نه هر چا سره خون بیا وکا او الحمدلله کور مې بعد بچی مې درې بچی دي دواله کان دي یو ایجوکیشن کې دی یو اف سی کې دی او بل لور مې دا هغه یونیورسيټي کې دی بار بل دا لکه د جناب نو الله تعالی دې امتحان اولاد ساتي د دې زمانه د مين نه کنه موږ چې کله په خوامینه کړو هغه بیا کړی مو چې دا تا تراش وته چې واده کوم دا بخي خدای راسي دې په دومره غوپی والی کنه چې خانه وې خراب کړی ځان لا سکه باپې خرابې دې چالم ګل نشتا خو خوشاله یو خطر یو دا فنکاران چې ګل د حکومت لکه ګورنمنت لکه لا نه 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 تا کار کړی دی چک دی اغستری پیسې دی اغستی دی ته حکومت ته سوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخون کې او مهربان دی. قدرمندو زه یم تاسو رور تاسو دوست تاسو ملګری اسد الله جانی او تاسو ګورئ 400 KPK نیوز. قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده تاسو د لپاره د خوند ډکې ویډیوز راوړم تاسو یې خوښوئ تاسو یې لایک کوئ هم نن به تاسو زما په فریم کې زما په څنګ کې یو لیجنډ یو اداکار زه که دا ووایم که نه چې دا یو لایبرري ده نو دا به کمه نه وي ځکه چې د ماشوموالي نه ګورو او دوی په سکرین باندې دي او چې کوم سکرین باندې دا شخصیت موجود وي نو هغه سکرین پړقېږي او زه به یو خبره دی که بله مې اټ کړمه چې ویوز لا څه ته وایي خلک وایي ویوز داسې او ویوز هغسې چې دوی په سکرین باندې راشي نو ویوز به خامخا ځي داسې به ځي لکه د بجلی د پړق په شان دوی ته په پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مشي وایو دوی به خپله پېژنګلي تاسو سره په خپله کوي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشي هرکلی ده ته وایم سلوجان الله دې بال لره الله دې خوشحاله ساته تاسو سره 400 دا کم چې دغه تاسو ویلو دې سره مسلکي نو ډېر مهرباني سید رحمان شنو خبرې کوم بجي تاسو مخامخ ما بلکې تاسو وګونو ته چکم आवाज دې سماعت هغه در رسیږي ډېر مهرباني شکریا جی چې تاسو تشریف وروړو راغلی او تعریف خو صرف د رب دی هغه د پاره دی انسان د پاره تعریفونه نشته او که بیاونه حضور صلی الله علیه وسلم د پاره دی اخو خلکو د پاره دی او تاج زه دومره په اخو خلکو کې لګ ډیر شامل کوم وخت ته یو سړی ته چې مسلمانه بل مسلمان نه انسان وته وایا مسلمان په دې دور کې چې لټه نو په تقریبا په سلو کې ولس کسان صحیح مسلمان وي جو پہلے تھے غازی وہ غازی کہاں ہے وہ اللہ والے نمازی کہاں ہے خلق را مونږ لاړو مونږ څنګه فوټو سټیټ نه فوټو سټیټ شو بلیک اینڈ وایټ فوټو بلیک اینڈ وایټ هغه بیا تور راشي ولی ماشين خراب دی انسان خراب دی صحیح په زیاته شو اسه وي دروغ وي د انسان صحیح خراب وي تاسو خیجی خوشاله شې چې قدرمن شه زه بس تاسو شکریا ادا کوم چې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې لکه تاسو ډیر زیات مصروفیات دي تاسو موږ لا ټایم راکو نو مشکور یم تاسو ډیر زیات مننه. الله دې بال را خدای خوشاله ساته
او ما نه به دا تپوس کې چې ته کله راغلی که نه څه کې راغلی همدغه تپوسونه وي جي زه به دا پوښتنه کوم چې هلته تاسو زه اکثر د ملګرو نه تپوس کوم که نه چا سره مرکه ریکارډ کوم نو هغوی نه تپوس کوم ستاسو مخکې خو لکه هغه انور ته بلب خول دي که نه زمونږ خبرې چې کومې دي موږ به څه یو زمونږ خبرې به څه وي خو صرف دغه پوښتنه به کوو یو دوه درې پوښتنې کوو چې اکثر زه د چا نه پوښتنه وکړم نو هغوی وایي چې زه زما د وړوکوالي نه شوق و بس ما به وایي چې زه به اکټر یم او زه به هیرو یم ستاسو څنګه دې اړخ ته رالی رجوع مو څنګه وکړه دا ټوله چې دروغ وایي ګپ لګوي هغه وخت کې وړوکوالی کې دي څه پوهېږي زه به کوم خاصه به زه به انجینیر یم پایلټ به یم څه به یم ډاکټر به یم دا دروغ وایي بس دا یو شوق دی او دا شوق خو د الله طرف نه د الله د طرف نه دی چې کله د الله تعالی کومه کار کې منتخب کړي په هغې صبر او شکر نو زما خو لکه دومره شوق نه و هلنه خو بس ګپې شپې بیا په دې کې رالو چې دغه وګینې موږ چې کوم کلي کې هم پشتخره بره پشتخره باړه پشتخره ورته وایي نو زه والد صاحب آرمي کې پاتې و صوبهدار میجر و او بل دا چې هغه وخت کې الحمدلله زه وبم نه لکه پلار مې چې کله مړ کړي اوس مړ دی 1954 کې مړ دی لکه اوسنۍ خبره ده که نه او زه 52 کې بیا پیدا شوم نو والد د طرف د دا خلک ډیر وی کنه هغه نه پرې خمو دا دروغ وي وال ټکول نشه څوک چې څوک باندې کې بیا هغه نه کوي هغه کار داسې ځان لزه ګوري کنه ځان زه کوي نو الحمدلله زما خو لکه لک ډیر شوق او معمولی دومره نو چې صبر ماته ملاو شو الحمدلله ماته ډیر خو فیډ ملاو شو ډیر خدغه ملاو شو الحمدلله نو زه په دې کې خپانه خوشاله زکه ما چې مانا د رب خوشاله دی او مانه د رب مخلوق خوشاله زه په دې خوشاله ډېره زیاته مننه څنګه چې شنو ماما سید رحمان شنو صاحب خبره وکړه چې دې پیړ ته بس اتفاقی راغلم بل خبره دا و چې تاسو ته څنګه پته لګی چې ما کې ټیلنت د مذاق موجود دی دا جی سجاد خلیل دی الله پاک وبخي اوس پورې ژوند دی وعلیکم السلام ماشاءالله دی وبخي ما جوړ وفات شوی نه دومره قسمت او چاته الله دې ژوند لري کنه الله تعالی دې ولې تواره بور ډیر ورکی نه چاري تواري کنه خجي نو الحمدلله تاسو خبره کوله ما نه هیر شو په ما دا خبره کوله چې تاسو مذاق ته څنګه رااله کنه لکه لري په کار خلک خو چې زه به هیرو یم او زه به سیریس کریکټر کوم تاسو مذاق اړخ ته څنګه رااله تاسو فن اړخ ته څنګه رااله ولا دې کې لک خوندم دی دا خم دی او د بل په شونډو باندې مسکا خورول دا دار چا د وسکار نه دی او نه هر چا سره خون کوي دا به منی دا وایس نه دی आवाज دار چا سره خون نه کوي بل دار چا خبرې خون نه کوي نو دا زموږ خبرو ته چې خلک وخت دی نو دې کې د الله تعالی ډېر لوی مهرباني موږ سره شامل ده نو به دې کې بیا راغو باقي شامل شو بیا پی ټی وی والا چې کوم پروډوسران هغه ما کې هغه دغه صحیح کو شره ده کې صدقه ده نو الحمدلله هغه کار را نه واغستو ها اوس په دې خورا شو کنه چې واده خو شکر الحمدلله کړه د کور ولا خدما په خیال چې خبر شو ما کله شنو منو شو نه د دنیا نه تل دي تشریف وړه خدای دې وبخي بچیان مسعودي جی بالکل یا الله دې وبخي ټول مغفرت دې الله پاک کې حضور صلی الله علیه وسلم د امتیانو سره زونګه اخذ به مړ شوی دا او بل بیا وکا او الحمدلله کور مې بعد بچی مې درې بچی دي دواله کان دي یو ایجوکیشن کې دی یو اف سی کې دی او بل لور مې دا هغه یونیورسيټي کې د بار ملک ده نو واده ده نو بس گزاره کې اوس را کار زکه کوم چې زم چاته لاس نه نسم خپل بچو ته لاس نه نسم چې بچي یو 100 روپے به سره نه چې مال راکې زم شبانه والی زور کم بل یو خبره زده د قدم کوم چې کله یو کس هم داسې کینی کنه بیا هغه ته ډیر بل شانتي وسوسه راځي سوچونه راځي فکرونه راځي چې دا بس چلی دا بداس کله چې یو سړی کار کوي نو هغه کې بیا مشغولي بالکل چې د کار کې مشغولي ما بلکې زما 51 سالو شو دی فیټ کې او زه خپنه ما خو خوشاله ما ځکه ما چې کم کار کړي دا لیډ دی لکه اخوا دی خو کار ماته را کړم د پروډوسرانو لکه ښه کار مې کړی دی او زه په خپل کار مطمئن یم بل د الله نه زه شکر گزار یم دا نه چې الله تعالی دا سکړی دی ماته عزت را کړی دی وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله تعالی عزت ورکون کې دی دی فیټ کې ما سره ډیر الله تعالی رعایت کړی دی عزت را کړی خوشاله شې شنو ماما سید رحمان شنو صاحب مینا مو چرته کړی دا کما پرشتانجو مینا د الکو د جناب نو الله تعالی دې امتیاله اولاد ساتي
د دې زمانه د مینې نه کنه موږ چې کله په خوا مینه کړې هغه بیا کړې مو په مینه الله تعالی بیا آرام کا قران وام غستا الحمدلله موږ ټول دا غيو او مینه نه بغیر د دنیا په مینه آباد ده کمینه نه وې کنه نو خدای راستي کته یو مخلوق هم کتلې الله تعالی مینه په خپل مخلوق سره ده مینه کوي نه کوي د دنیا زکه آباد ده بالکل ها اوس وخت چې کله تاسو شنو منو کوي لګیا یا کنه شنو منو شوس په ای بي ټي خیبر باندې شروع ده نو په دې وخت کې چرته فیمیل تاسو تراغله د مخه ته چا پر درته کړی چې زما خوخه زه در سره واده کوم یره چې الله تعالی دې امتحان اولاد او ساتي په دې دور کې داسې جنکو د ودونه ولې اخیره نو خوند نشته غي لکه زه هغه د غنم دا چې دا تا تراش وته چې واده کوم دا بخي خدای راستي دې په دومره غو په والی کنه چې خانه وې خراب کړی ځان لا سکه باپې خرابې نو شنو منو د خیر سره پروګرام دی خروان دی او انیب بلوچ سے بدا وخت کوي د دې 11-12 سالونو شنو منو او دا د ویټي خبره یو خکاويش دی او ډیر مشهور پروګرام دی او تا چې کوم خبرو کا نو الله تعالی دې په داسې بلا ماړه چې بیا مې کوم دل پریوتی ډیر زیاته مننه اډومبه کریکټر تاسو ته یاد دی چې سب کریکټر تاسو پلی کړو په پی ټی وی په وخت کې پی ټی وی زمانہ و نو سیاد دي سندر ته یاد دی رجی ولینه راته یاد دی بالکل هغه سنچ کوم 1974 او اګیوال یو ډرامه د پی ټی وی او ما کړو عبدالکریم هوتی صاحب سره ډیره خسته ډرامه بیا په ټول پورا قاضی مولا صاحب د الله وبخي زنګ ټیچر استاد ډېر ښه انسان هغه سره هم کار وکړو بیا دبا دب ډرامې شروع شو بیا دا بیا دې کې نشترال رالو بیا بار لا او سټیج رالو بیا بار لاړو رالو خو څو مسلک چې کوم د ټولو اول ریډیو پاکستان کې و 72 کې 1972 کې ریډیو پاکستان کې ما ابتدا کړې و د خپل ځان د پروګرام او بیا 1974 کې فنون الله جان دی الله بخي ژوند دی سره زنګ د ټولو دنه سره زنګ د ټولو د خدای وبخي ټول پروډوسرانو سره هغه بیا بوتلم نو پی ټی وی کې ماته بیا زه ملو شو نو سپورې بس لګیو ټک کار کوي بالکل اوس ریسنټلی تاسو په وی ټی خیبر باندې لګیا مختلف پروګرامونه کوي جی بالکل جی وی ټی خبر ماته ډېر لار راکا کنه زنګو زما ریډیو د پی ټی وی دا خو چې کوم زه جوټه وهم خې جوټه وهم تر جوټه وهم هغه وی ټی خبر ده ولې چې کامران راجا صاحب حمید راجا صاحب او دا ټول ټیم چې څومره دي دا ما سره ډېر خدي ډېر خولي دي او حمید شمشاد صاحب قاضی عارف صاحب قریشی صاحب ټول ما باندې مین دي ما ته وی چې ته زموږ د ټي وي ایسای منګه در باندې هم مین یو کنه کتون کې در باندې هم مین دي چارته د کې پی کې نیوز په شیشه باندې خلک ګوري تاسو کې پی کې نیوز چکم دي 400 د ټولو ته زما ډېر سلامونه او دعا یو خاصه ته کوم چې مرګ حق دی کل نفس ذائقه الموت چې زمړ شم انسان نه الله د ضرورت برازي نو بیا زما جنازې ل بیا خامخا راشي دعا ته بیا راشي کرا نه غي پدرې ما بیا خامخا راشي د الله تعالی ټوله بالکل یو پښتنه تاسو نه کوم زویم د خبرې وګديږي او د عملګری بیا اکثر جیم سکیپ کوي دیم ته نزي وای دا ډېر وګدا ویډیو ده ګلم چې ختمي ګلم د چا نه ده خلک ګوري تاسو ټول دروغ دي چالم ګیله نشته خو خوشاله یو خطر یو دا فنکاران چې ګیله د حکومت لکه ګورنمنت لکه لا نه 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 تا کار کړی دی چک دی اغستري پیسې دی اغستې دي ته حکومت ته سوي حکومت سره ته خیر خېګړه وکا چې هغه و چې واکې دا فنکار دی نو زه به ولې ګیله کوم دا غلطه خبره دي چې ما سره دا داونه کو دا نه ولې بار سره کوي ولې ته کار د حکومت ته پاره کړي که پرایویټ دی کړي که ځان نه دی کړي چک دی نه دی اغسته بالکل دی لمبو ورکوي څه د پروګرام په اخره کې یو پوښتنه کومه ولې مروسه نه جی نه د مرکه راټوله د مرکه راټوله ولته چې ختميږي کنه چې ختميږي ور سره خص سيزونم دی هغه خلکو ټولو خوړل نه الله غرق شو ښه هغه ټول ختم شو هغه بدرنګ پاتې شو جی نو ما پوښتنه ده کول اخري نه جی نه پیسې نه روپې مو په خخ کولې ګټه کنه نه پروردګار یې رانه پاتې کی لکه کور کې کنه گزاره ده بڑا خوشاله یو کریکټر راتاو کې هغه چې کله تاسو هغه د انکیان هغه پښتو وایي یو څو خبره راته هغه قاضی مولا صاحب د الله وبخي اسماعیل شاید یو خفن کار دی زبارور دی
نو باغ بلوتلو او نبض باندې شنا صاحب سلام باندې قبول وکړه وای پلار باندې شادي وکړه بیٹی باندې چپ ده پلار شادیو کو رنگ باندې زړه کور کا باندې ته وسیو کې شادي وکړه نو ا کریکټرو بیا ډېر د خپل دویو کریکټرو چې خلوچ شو تاپی خکې نو زونه به تاپی خکې اوړ کې او یو جانانو الکه کو سړی بچی چې په وخت وامه ما ډېر پروګرامونه شوي دي او چې تاسو دا وسه کیږي کنه اسه یم نو باته په پټ راکې کسلی ک 200 وي چې هغه استاد سر د توکم او استاد صدقه وباسم د پروګرام په اخر کې یو میسج خپل خبره وکړه راته جی خپل خبره دا ده چې الله نه خوف او قبر هر وخت یادوي 15 وخت بوس کوي پر دې بال مخري دروغ مو غیبت وکوي پر دې مال زمکه مکه کوي وی ہے بہار باغ دنیا چند روز دیکھ لے اس کا چلا سا تباشا چند روز دا سکارو چکلا دا صورت مبارک رالو کنا چکالو انا للہ و انا علیہ راجعون نو فرشتے خوشحال شوی دیکھ دایو چې اے اللہ ہم ان قریب تیرے پاس آنے والے ہیں وی چکلا کل نفس ذائقۃ الموت رالو نو فرشتے ہو یری دی شوی برخ مونږ د پاره بشتا نو مرګ دے مرګ براسی او خټرامي جوړوي اول خو جوړوي مکم داسې خکار دی چې جوړوي خټرامي جوړوي کریډیو کې کار کوي خمه سیج ور کوي ولې دا روان کول چې قبل دا د موبایل امختده الله تعالی دې موبایل نه تو عرب او اخلاص کې پروردگار دنیا غرق کا دنیا ځان سنبال کوي او الله نه خوف کوي 15 وخت بوس کوي او عمل پې کوي ډیره زیاته مننه قدرمندو دا موږ سره سید رحمان شینو صاحب چې تاسو وورید تاسو لید قدرمندو د پروګرام په اخره کې یو میسج تاسو له درکوم چې چرته د پی کې نیوز سبسکرایب کړئ بیل آیکن ور سره دباو چې زموږ د نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو له راځي قدرمندو بیا به ملاویږو یو نوې پروګرام سره یو نوې شخصیت سره په نوې پروګرام کې هر ځکه چې خدابات بریالي اوسئ ما یعنی اسد الله جاني زما سید رحمان شینو ماما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل خل او خسته رب نه لره چې زموږ په دعاګانو کې بتل تاسو موجود یوې پرېږدم په دې دعا سره چې په ډیر بخون کې رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته